السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکړم چې رشید خان په اسټرالیا کې یو نوی تاریخ جوړ کړی ده او ډېر غټ ریکارډ یې خپل نوم باندې کړی ده. که تاسو مور باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې رشید خان زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته ووایم چې نن په بیګ بیش لیګ کې دغه شپږ څلوېښتمه لوبه چې کومه ترسره سوله دغه ایډریس ټایکر د رشید خان دوی ټیم بریسبین هیټ د مجیب زادران دوی ټیم سره دغه مهمه لوبه ترسره کړله. په دغه لوبه کې د رشید خان دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړ. په 100 اورو کې 102 رنز ټارګټ د مجیب دوی ټیم ته ورکړی و. که موږ د مجیب زادران بولینګ ته راسو، مجیب هم خپل ټیم لپاره یعنی ګزارهار بولینګ یې ترسره کړی ده. 4 اورو کې 28 رنز ورکړي دي او د مقابل ټیم یو لوبغاړی آوټ کړی ده. خو که موږ د رشید خان بولینګ ته راسو، رشید خان د بیګ بیش په تاریخ کې اول وارته دومره ښه بولینګ ترسره کړ. حالان کې 13 لوبو کې به هم رشید خان ښه بولینګ ترسره کو، کله به یو لوبغاړی آوټ کړ، کله به 2 لوبغاړي آوټ کړ. خو نن بیا په 4 اورو کې صرف 18 رنز ورکړي دي او د مقابل ټیم 6 لوبغاړي آوټ کړي دي. دغه نه مخکې دومره زبردسته بولینګ رشید خان بیخي په بیګ بیش لیګ کې ترسره کړی نه و. نو دغه اول وارته په بیګ بیش لیګ کې دومره ښه بولینګ یې ترسره کړ او دومره مهمه لوبه د خپل ټیم لپاره ګټلې ده. که موږ دغه پوینټ ټیبل وګورو، دغه لوبې نه مخکې د رشید خان دوی ټیم په دغه پوینټ ټیبل کې 8م مقام باندې ول. اوس تاسو وګورئ 8م مقام باندې هغه میلبرن سټار په نوم باندې یو ټیم د دغوی 8م مقام باندې دی او میلبرن رینیګیټس دغه د محمد نبی دوی ټیم د دوی په 1 مقام باندې دی. د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه چې دومره ښه رن ریټ باندې ګټلې ده، دغه سره دوی 5م مقام ته راغلي دي. یعنی اوس د دوی لپاره مخکې تګ چانس هم شته ده. یعنی دغه اولینی 4 ټیمونه مخکې راوند ته وځي او دغه بقایا ټیمونه چې کوم دي دغوی بیا بیګ بیش لیګ نه آوټ کیږي. نو مطلب مې د خبرې دا ده چې رشید خان ډیر غټ ریکارډ په بیګ بیش لیګ کې جوړ کړی ده چې دغه نه مخکې دومره زبردسته بولینګ بیخي په بیګ بیش لیګ کې ترسره کړی نه و. نو زه خو ورباندې ډېر زیات خوشحاله سوم. که تاسو مر باندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم تر سره سبسکرایب کولی سئ.